السلام ورحمة الله وبرکاته. په خیر راغلی ستړي مشئ. زه نوید خان ماموندی، تاسو ګورئ د یو کې انګلیش چینل. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي، د صحت جامه به مو په تن وي. کتونکو نوی کلاس دی. مخکني کلاس کې تاسو ته موږ ګرامر، الفابet، لیټر، کیپیټل لیټر دا مو تشریح کړي وو. په دې کلاس کې تاسو ته موږ سمال لیټر، واول لیټر، سیمي واول لیټر، کانسوننت لیټر، واړه توري، غږ لرونکي توري، نیم غږ لرونکي توري، بیا غږ توري دا تشریح کوو درته. ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي، زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او بیل آیکن ورسره ووهئ تر څو زموږ نوي ویډیو تاسو ته در ورسیږي. د ویډیو کتو مو یو نړۍ مننه. راځئ کلاس ته ستنېږو. نمبر بی، واړه توري، سمال لیټر. واړه توري هغه توري دي چې په غیر برجسته شکل لیکل کېږي په ناقابل ذکر او معمولاً په کتابونو کې او مجلو او اخبارونو او نورو لیکنو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. واړه توري په دې لاندې شکل دي: د عینه تر زړه پورې. په داسې قسم چې کوم توري وي هغه ټول واړه یعنې سمال لیټر، دې ته سمال لیټر ویل کېږي په انګلیش کې، او په پښتو کې ورته واړه توري ویل کېږي یا کوچني توري. Note: There are 26 letters in English language. یاد دې وي په انګلیش ژبه کې شپږ توري دي. There are 26 letters in English language. په انګلیش ژبه کې شپږ توري دي. په انګلیش ژبه کې توري د تلفظ له لحاظ څخه په درې برخو ویشل شوي دي. اولنی غږ لرونکي توري واول لیټرز، غږ لرونکي توري واول لیټرز. نمبر دویم نیم غږ لرونکي توري سیمي واول لیټر، نیمي غږ لرونکي توري. دریم نمبر بې غږه توري کانسوننت لیټر، بې غږه توري کانسوننت لیټر، بې غږه توري. Vowel letters are those which make syllable in a word. It means every vowel letter can make a syllable or sound alone. غږ لرونکي توري هغه دي چې په یوه کلمه کې هجا سېلاب یعنې د حرفونو سېلاب جوړوي. هغه په دې معنی چې هر غږ لرونکي توري په تنهایۍ سره کولی شي چې حرف یا هجا یا غږ تشکیل کړي. هجا معنی د حرف او یا غږ، حرف یا غږ تشکیل کړي. دا و د واول لیټر تشریح، یعنې غږ لرونکي توري هغه دي چې په یوه کلمه کې هجا سېلاب جوړوي. هغه په دې معنی چې هر غږ لرونکي توري په تنهایۍ سره کولی شي هجا یا غږ تشکیل کړي. واول لیټر غږ لرونکي توري. There are 5 vowel letters in English language which are A, E, I, O, U. په انګلیش ژبه کې 5 غږ لرونکي توري دي چې عبارت د دې A, E, I, O, U څخه دی. دا واول دي، دا 5 توري واول دي A, E, I, O, U. دا غږ لرونکي ته واول ویل کېږي، غږ لرونکي توري. دا هغه توري دي 5 غږ لرونکي واول لیټرز. The role of vowel letter. غږ لرونکو تورو نقش. انګلیش ژبې ټولې کلمې ډېر په عقلمندۍ سره باید د غږ لرونکي درلودونکي وي تر څو تلفظ شي. هیڅکله نشو کولی د غږ لرونکو تورو له موجودیت څخه تلفظ کړو. اګزامپل: دا لومړنی دا واول نه لري، غږ لرونکي توري نه لري. RNG دې غږ لرونکي توري نه لري. دا دویم چې دی دې غږ لرونکي توري لري. اورنج ORANGE اورنج، دې کې OAE دا غږ لرونکي دي، دا واول دي او دا اولنی واول نه لري. اورنج دا دې کې 3 واول دي. OAE دا واول دي.
دریم نمبر غږ توري په کلماتو حجاب بندۍ کې باعث ګرځي. کلمې د اواز لحاظ ته تقسیم بندي کوي. مثال ریپورټ ری ری کې معنی واول راغی او پورټ کې واول دی پورټ اواز به تقسیم شو. دریم نمبر اگزامپل مورل دی مورل ام او دی واول راغی اورل کې ای واول راغی مورل. سیمی واول لیټر ډبلیو واي نیم غږ لرونکي توري ډبلیو واي چې دا نیم غږ لرونکي دا نیم غږ ورکوي. همدارنګه دغه توري کولی شي چې د کلماتو کې غږ تشکیل کړي. مثال فارمیسي نو دې کې وګوره وایي خپل غږ کوم دی نیم غږ فارمیسي. دوه توري چې پاتې له ډبلیو وایو څخه دی ځینې وخت بې غږه او ځینې وخت غږ لرونکي وي. نو په دې دلیل هغه ته نیم غږ لرونکي توري وایي. یعنې کله چې دغه توري د حرف د تورو په شروع کې راشي بیا بې غږه دي، مګر کله چې په کلمو مابین کې او اخره کې راشي نو بیا غږ لرونکي دي. مثال وینډو ورډز یلو دا کانسوننټ دی بې غږه ولې دې خپل غږ تشکیل نه کړو. دویم دی سپی سکی سایکل وای دا واول شو غږ لرونکي ولې دې خپل اواز تشکیل کړو دې خپل اواز غږ بدل کړو دا غږ لرونکي شو. کانسوننټ لیټر بې غږه توري بې غږه توري هغه توري دي چې د غږ لرونکو تورو له موجودیت څخه پرته نه تلفظ کیږي. او یا بې غږه توري هغه دي چې نشي کولی په تنهایۍ سره غږ یا حرف تشکیل کړي. په انګلیش ژبه کې له 5 غږ لرونکو تورو پاتې ټول بې غږه دي. نو د تلفظ او یا غږ مطابق د کلماتو د تقسیم واحد ته هجا یا حرف وایي. په انګلیش ژبه کې 18 بې غږه توري دي چې عبارت له دې څخه دی بي سی ډي اف جي ایچ جے کے ایل ایم این پی کیو آر ایس ټي وي ایکس زیډ. دا 18 توري دي دا بې غږه دي. په انګلیش ژبه کې دا 18 توري بې غږه دي. Explanation of consonant letter د بې غږه تورو تشریح. د بي توري په پښتو ژبه کې د بي غږ ورکوي. اگزامپل بوی بروم. نوټ دغه توري په دوه حالته کې خاموش یعنې بې غږه دی. اول په هغه کلمو کې چې د بي توري د ټي د توري مخکې راشي. اگزامپل ډیټ دې کې د بي سایلنټ دی یا ډوټ دا بي پکې سایلنټ دی ولې چې د بي نه وړاندې ټي راغلی دی. ډوټ ډیټ. دویم په کلمو کې چې بي توري د ام توري څخه وروسته په اخره کې راشي بې غږی. مثال کوم ټوم دې کې بي به نه وایي کوم ټوم به نه وایي دا به کوم مین منګز ټوم مینی کټه ګوته. دویم سی توري په پښتو کې سین او کاف غږ ورکوي. د ای ای وای څخه مخکې د سین غږ ورکوي او د هغې بغیر چې راشي نه کاف غږ ورکوي. مثال سیټي دې کې د سین نه بعد آی راغی نو دا د سین اواز ورکوي. کار سین نه بعد ای راغی نو دا کاف اواز ورکوي. دریم دی سایکل د سین نه وګوره وای بعد وای راغی نو دا د سین اواز ورکوي. سایکل سیټي کار سایکل. کله چې هم د سی توري څخه مخکې آی راځي هغه د سین اواز ورکوي. ای آی وای چې راځي نه به د سین غږ ورکوي او چې دغه وسني به د کاف غږ ورکوي. داسې توري چې د اچ سره یو ځای استعمالیږي نو دا د شین چې کاف غږ ورکوي. اگزامپل سکول مارچ چایس مکینیک.
هر ځای کې سکول کې کاپ غږ ورکړی دی، مارچ چې کنه چې غږ ورکړی شوی دی، په چایس کې چې غږ ورکړی شوی، مکینیک کې بیا کاپ اواز ورکړی دی. داسې توري ځینې وخت له نورو سره یو ځای کېږي نو شین غږ ورکوي. اگزامپل سپیشل، انشنټ، اوشن. هر ځای کې خپل خپل غږ ښکاره کوي له نورو تورو څخه.